پر خوست د بي پیلوټ الوتکې برید د ټي ټي پي 2 جنګیالي وژل شوي دي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. خوست ځایي سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د بي پیلوټ الوتکې د برید په ترڅ کې د ټي ټي پي 2 جنګیالي وژل شوي دي. سرچینو ویلي چې دا برید شنبه د مرغومي پر 29مه شپه مهال د خوست په علي شیر ولسوالۍ کې شوی دی. د سرچینو په وینا د الوتکې د پاکستاني طالبانو په یو مرکز په نښه کړه. په خوست کې طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې پاکستاني پوځ د ټي ټي پي جنګیالیو د وژلو ادعا له مخې د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ بمبار کړی و. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې په دغه برید کې د ماشومانو او ښځو په ګډون 46 کسان وژل شوي دي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې